السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سورۃ الکهف آیات نمبر دا 2 پنځلسمه سپاره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. دا اوس بل واقعا ده. اول کې تاسو ته ویلو چې د دوو کسانو د دوو ملګرو واقعا ده. واضرب لهم بیان کا دوی ته مثلا یو مثال د تشی دا چې دنیا سره محبت کوي نو دا اصل کې د ګناهونو د دنیا سره محبت شیدا دا د ګناهونو بنیاد ده. نو بیان کا دوی ته یو مثال رجلین د دوو سړو جعلنا لاحدهما جنتین من اعناب چې په دې دوو کسانو کې د یو کس شو دیتا مونگا ورکڑیو دو باغونا د انگورو وحففناهما بنخلن اور اتاوکڑیوی دی سڑی دی باغونو نا کجوری وجعلنا بینهما زرعا اور دی باغونو پا منس کی فصلو کلتل جنتین آتت اکلها دا دوار باغونا بوچیو دی بویر کولی میوی اخپلی ولم تظلم منه شیئا اور کمه به نه کولو منه د دې میوونه شین هیڅ شی وفجرنا خلالهما نهرا او بیا مونږ روان کړو د دې باغونو په منځ کې یو نهر وکانه له ثمر او هغه د پاره ډېرې میوي یا ډېرې فائدې. څومره خیستا باغ ده، ارد ګردونه کجوري لګېدلې دي، په منځ کې د باغونه دي او لاندې پسمګي کې فصلونه دي او په کې چیناو نهرونه روان دي. دومره بهترین باغ دا یو کس سره اوس دا. نو د دې بل ملګری هم دا. فقال لصاحبه وهو يحاوره. نو د دې ملګری چې کومو هغه ته دی ویلو او دی ور سره خبرې کولې انا اکثر منک مالا وعز نفرا چې زه خو زیات یم تا نه اے ملګریا، ما سره مالم ډیر دا او ما سره طاقتم ډیر دا او ما سره سړی هم ډیر دی. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. دې خبره ساده په خپل باغ کې ورنا وته. لکه دا د تکبر یو انداز ده کنه چې چاته وای چې ما سره دادا او دادا او دادا او بیا غن آباد تا هغه ته ورناوځي. نو بیا فرمایي قال ما اظن ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. او ناوته خپل باغ ته او په دې وخت د ظلم کوون کې او د پاره د خپل ځان. قال نو ویلو هغه ما اظنو، نو ویلو هغه ما اظنو چې زه خو ګمان نه کوم ان تبید هذه ابدا چې هلاک بشیت او دا باغ هیڅ کلا. نو دا د کس ویلو چې دا باغ به مانه هیڅ کلا پاتې نشي، د به همیشه وي دا باغ ما سره. وما اظن ساعه قائمه او د ما خیال نه ده چې قیامت براشي. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. او کچری زبیا مرش ولم او خپل رب ته لاړلم نو بیا به هم ماتا ډیر بهترین زیرا کی رب دما. قال له صاحبه اغه ملګری ورته ویلو وهو يحاوره چې هغه سره خبرې کولی اکفرت بالذي خلقك من تراب. تا خو کفر وکړلو هغه الله سره چې ته د خاورو نه پیدا وکړې، نشکری دا وکړه، تکبر دا وکړو. ثم من نطفه بیا د منی ساس کې نه پیدا وکړې، ثم سواک رجلا او بیا تا نه سړی جوړ کړی دا تویت شي چې تو اوس په باغ باندې تکبر کوي. لکن هو الله ربي، لیکن زه خو یایم چې دغه الله چې دا د ما رب دا. ولا اشرک بربی احدا، او زه خو خپل رب سره هیڅوک نه شریکوم. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله. اے ملګریا پکار دے
چې کله ته باغ ته نوته تا ویلی وې چې ماشاءالله ته په کاره ماشاءالله ویلی وې نو بدیجه کې الله رب العزت متخی چې کله یو شی باندې د سترګې اور خوږی شي سترګې او خشي خوږی شي بیا ته ماشاءالله لا قوت الا بالله نشته طاقت د هیڅ مگر په توفیق د الله دا او بیا راځي چې خپل شي چې وګوري کنه خپل خشه نو هغه باندې یای چې ماشاءالله لا قوت الا بالله او د بل شي چې خو وګوري د بل چا شي وي نو بیا چې ماشاءالله بارک الله یا تبارک الله ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا اے ملګریا ته ګوري ززتان لګ یما په پیسو کې هم او په اولاد کې هم فاسا ربی ایوت یعنی خیرم من جنتک خود ما امید دا چې د ما رب چې دا ما ته به تا باغ نه ډیر خیر رکوي ويرسل علیا خصبانا من السماء او روابستی د تا په دی باغ باندې عذاب د اسمان نه فتصبح سعيدا زلقا او شیب دغه باغ دتا صفا میدان او یصبح ماءها غورا یا دغه او بچی دی په دی باغ کې دا بدر تعالی وچی کی فلن تستطيع له طلبا نو بیا بده تا طاقت نوی په دی او بو غختلو سرا ووحیت بثمره فاصبح يقلب كفيه او چاپیر کړ شو عذاب د دی په باغ باندې نشولو اغا چې سولولوی لسونه خپل دواړه علامه انفق فيها پاغي خرچه باندې چې کومه خرچه دی کړیو په دی باغ کې وهي خاويه على عروشها او دا باغ شو دار پر وتله او په خپل چتونو باندې ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد اغه نه پس ویلو چې هاي افسوس ته په ما باندې کاش کما خو شرک نه وکړي په خپل رب سره چې غایو دا نو الله په دی باغ باندې وتعالى عذاب راوستو ولم تکل له فئه ينصرونه من دون الله وانه بيدی د پاره ایڅو کې واډلا چې دې سره امداد کړي وي د الله په مقابله کې وما كان منتصرا او نه دی خپل ځان سره مدد کولې شو هنالک الولایت لله الحق په دی وخت کې د کارونو سمولو اختیار شیدا دا خو خاص الله د پاره دا حق دا هو خیر ثواب و خیر عقبا الاختلا ډیر بهتر ثواب ورکون کېدا او ډیر خ انجام ورکون کېدا وضرب لهم مثل الحیات الدنیا وصلا بل مثال بیانې چې بیان کدي خلکو ته مثال د دی ژوند کما ایندا خو پشان د اوبودا د ژوند سیده لکه اوبکسي وسرنګ یو بدا انزلناه من السماء دغه وبچ مونږه نازل کړي دي د اسمان نا فختلتا به نبات الارض نور او باسو په دی وبو سره بوټي د زمکه فاصبح حشيما تزروه الرياح بیا شي دغه بوټي شنو او بیا غنبات شي زری زری چې بیا د الوزي هواګانو سره وکان الله على كل شيء مقتدر الاختلا چې دا هغه په هر شی باندې قدرت لرونکی دا یعنی دغه دنیا چې دا د سیدا لکه د ژوند د دنیا لکه چې وزمکه دا پغه کې بوټي راشن شي او دا بوټي بیا وچ شي او بیا ختم شي هواګان یوسي نو دا د ژوند مثال ده چې دا به ختميږي پدې کې به ځواني ختميږي پدې کې به مال او دولت ختميږي پدې کې به روب داب ختميږي پدې کې به هر شي ختميږي نو المال والبنون زینت الحیات الدنیا یعنی مال او د زمن دا خود ژوند دنیا خایستا نو پدې باندې تکبر ما کوا نو دتا پکړیږي بتشه والباقیات او باقی به پاتې کیږي الصالحات نیکیانی خیرن دغه نیکیانی ډیری خیدی ډیری غوړه دي اند ربک پنيز درب دیتا ثوابن په ثواب سره او خیرن او ډیری خیدی عملا پنجام سره یا په امید سره امید ستل شي د خپل نیکیانو نه ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه او په کوم ورځ روان بکومږه غرونه او ته وګورې زمکا بارزه چې دا بلغړوي یعنی وچه بویز و پکې نوي
وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا او مبرجم کو دا خلق او پری بنقد مونږه د دوی نه احدن هیڅوک او ورزو علی ربک صفا او پیش بکړی شي رب د تا ته صفا قطرنا د خلق به الله ته قطار در قطار ولاړی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د جنت د خلقو به شل د پاسا سل صفونه یعنی 120 صفونه بوي شپږ شل صفونه بوي د جنتیانو او پدې کې به اتیا صفونه 80 صفونه چې دي دا به د ما د امتیانو وي او 40 صفونه دا به د نور امتیانو ولوي. لقد جئتمونا كما خلقناكم بشکر اغلو تاسو متا دسی حالت کې لکه څنګه پیدا کړیو متاسو اول مرتين اول ځل یعنی بربند بوي دا خلق ناسونت بوي دا خلق په خوبه پیزارم نوي بل زعمتم بلکې ګمان کول تاسو الله نجعل لكم موعدا چې نه د مقرر چې مونږ نه د مقرر کړي تاسو د پاره وخت د وادي ووزع الكتاب نو عمل نامه وکیک دولې شي کتاب وکیک دولې شي فتر المجرمین مشفقین ان تبغور د مجرمان چې دوی به یریږي مما د اغه نفی چې پاغه کې ويقولون او یایب یا ویلتنا مال هاذ الكتاب هاي افسوس ته په مو باندې دا سرنګي عمل نمادا دا سرنګي کتاب دا لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها چې نه د پرګ دولې وړا ګنا او نه د پرګ دولې لویا ګنا مگر د هر شي حساب لیکل دا ووجدوا ما عملوا حاضرا او دوی به ګوري او بمومي اغه عمل چې کړي په دنیا کې حاضر ولم یظلم ربک احد او نه کوي ظلم رب دتا په هیچا باندې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او کله چې مونږ ویلو ملائکه ته سجدا وکړي آدم علی السلام ته نو سجدا وکړه ملائکه او ابلیس و نکړه کان من الجن داود پیریانو نا ففسق عن امر ربه نو نافرمانی وکړه هغه د حکم در رب خپل فتتخذونه وذريته اولیاء من دوني آیا نو تاسو جوړوي اے انسانانو او اولاد دي آیا تاسو جوړوي دی شیطان لرا او اولاد د شیطان لرا دوستان خپل ځان د پاره سوا د الله نه وهم لكم عدوون حالان کې هغه د تاسو دشمنان دي بیس للظالمین بدلا نو ډیر خراب انجام د ابلیس نو ډیر خراب د ابلیس د پاره د ظالمانو بدلا د الله په بدل کې یعنی الله په بدل کې چې ابلیس د ځان ته خوښ کړو نو انجام د ډیر خراب تا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض نو حاضر کړي مونږه په پیدا کولو د اسمانونو ازمکه تا ولا خلق انفسهم او نه پیدا کولو د ځانونو د دوی تا وما كنت متخذ المضلين او نیم ز جوړون کې گمراه کون کو خلق لرا عدد مددگاران ويوم يقول نادوا شركائي الذين او پکم اوریز چې و بي الله نادو شرکای الذین چې تاسو راو غړی هغه خدایان خپل الذین هغه خدایان زعمتم چې تاسو بور باندې د خدای ګمان کولو فدعوهم نو आवाज بو کی دوی هغه ته فلم یستجیب لهم خدای ته आवाज جواب ورنکی وجعلنا بینهم موبقا او شریک بو کومګه هغه بینهم په منځ د دوی کې موبقه زید هلاکت ورعل مجرمون النار او بګری مجرمان خلق ور فزونو نو ګمان بو کی انهم واقعوها سبشک مونږه خور غرزیدون کیو دیتا ولم یجدوا عنها مصرفا او نشتدا زید تیختی ولقد صرفنا فی هذا القران للناس او په تحقیق سره بار بار بیان کړی دی مونږه په دې قران کې للناس خلق د پارا من کل مثل هر قسم مثال هر قسم نصیحت وکان الانسان اکثر شیء جدلا او د انسان چې دا د هر شي نزیات
ډیر د دې په جګړو مګړو کې فساد ډیر کوي دی وما منع الناس يؤمنوا ان من نقل د خلق چې ایمان راوړي اذ جاءهم الهدى کله راغلو دوی ته هدایت و استغفر ربهم او چې بخنه وغوړي د خپل رب نه نو څه شي من کړل الا ان تاتيهم سنت الاولين مگر دې خبرې من کړل چې راشي دوی ته طریقه د اولنې خلکو او یاتيهم العذاب قبلا یا راشي دوی ته عذاب مخامخ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين او ندی استولی مونږه پیغمبران مگر زیری ور کون کی او يرون کی ويجادل الذين كفروا بالباطل او جګړه کوي هغه کسان چې کفر کړي دا بالباطل په ذریعہ د باطل ليدحضوا به الحق د دې لپاره چې دوی لاندې کی شکست ور کی حق تا واتخذوا آیات وما انذروا ان ولدي دوی آیاتونه دما او هغه شی چې دوی يروي ته هوزوا پټو کو سرا یعنی قران پریم ټوکی کوي عذاب پریم ټوکی کوي قیامت پر هم ټوکی کوي ومن ازلم ممن ذکر بیاات ربه او څوک د ډیر ظالم د هغه چانا چې نصیحت وشي هغه ته پیاتونو د رب دی الله فارز عنها او بیا دی اور نمخ واړی د الله د آیتونو نه دا ډیر لوی ظالم د الله فرمایي ونسی ما او هیر شو هغه انجام دوی یعنی دوی نه هیر شو هغه اعمال قدمت یداه چې استولی دی دوی په خپل لسونو باندې ان جعلنا لا قلوبهم اكنتا بشک مونږه جوړ اچولی دا د دې پسونو کې پردې ان يفقهوه چې پوي شي دوی په قران او فی اذانهم وقرا او د دوی په غوګونو کې دروندواله وین تدوهم ال الهدى وکشرت आवाज وکي دوی ته تراشی هدایت طرف ته فلن يهتدوا اذا ابدا نو دوی به هدایت انمومی هی چیرې وربک الغفور ذو الرحمت او رب دتا شدا اغا بخون کې دا او رحمت ولدا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب نو کشری نیولې الله هغه په سبب دی عمل دا هغه نو ضرب رستولې هغه ته لهم العذاب هغه ته عذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بلکې مقرر کړي دا الله دوی د پاره وخت دوادي چې هرگز به اونمومي هغه سوا د الله نه یا سوا د قیامت نه موئلا لار د تیختی بل طرف ته نشیتلې بیا بدی قیامت ترچی وتلک القرى او دغه کلی اهلکناکم چې هلاکړي دي مونږه غوي لما ظلموا کله چې هغه ظلم کولو وجعلنا لمهلكهم موعدا او مقرر کړي د مونږه د پاره د هلاکت دا غوي یو وخت مقرر وایس قال موسی لفتاه او دې جنا بل واقعیا شروع کیږي د موسی علی السلام او د حضر علی السلام دا واقعیا دا سیوا فرمایي چې یو ځلې موسی علی السلام دا خبره و فرمایلا چا ورنه پوښتنه وکړه چې په دې وخت کې ټولو نه زیات عالم څوک تا نو موسی علی السلام وتول چې عالم په دې وخت کې ټولو نه زیات زېما بخاری شریف کې دا واقعیا راغلی ده نو الله تعالی ته دا خبره خو خنشوله الله تو فرمایلو چې حاضر علی السلام چې دا هغه ته زیات عالم ده نو موسی علی السلام په لړ کې خواهش راغلو چې دی حاضر علی السلام څخه زه ملويګم چې دینه زه علم زدا کوم نو الله نه سوال وکړلو چې زور سره ملويګم الله او د خاطیک شو ته دا سی وکړه چې روان شه او ځان سره یو مې واخلا او فلانی ځای تلاش چې کوم ځای کې دوه دریابونه سره ملويږي او بیا به دغه کس ته ملاو شي خو نه خبرې داوي چې غزه کې به د مې تا نه ټوب کی سمندر ته او پاجيبات طریقې باندې بده سمندر کې ورناوځي بس دغه ځای د حاضر علی السلام نو هغه واقعیا اوس په دې ځای کې بیانېږي چې کله دیو سره ملاو شوی دا به مخ کې څه شوی دی او تاسو خپل اوس ووري وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ یاد کا هغه وخت چې ویلو موسی علی السلام خپل ځوان ته فتاه دا اوس بیا ځوان لفظ راغلی دا یعنی موسی علی السلام یو بل قسم
ځان سره روان کړلو. نو چې کله دې روان شولو نو دی ویلو لا ابرحو زب نو پس کېږم حتی ترغه پوری ابلغ مجمع البحرین چې زه ورسېږم هغه ځای ته چې په هغه ځای کې ملويږي دوه دریابونه او امزیه حقبا یا بڅم ز ډېرې مودې پورې بڅم. نو دیږي کې وا خبره خدا ثابت شوا چې د څه بنئ چې زه ټول نړیر پويګم. دای واشوا دویم ادا چې کله سفر ته وځي نو ځان سره دویم کس بیایا. موسی علی السلام چې تلو نو ځان سره دویم کس روان کو چې دای دی خادم دا یا ملګری دا دای روان کو ځان سره. دریمه خبره دا ده چې موسی علی السلام چې تلو نو ځان سره خوراکم روان کړلو. خوراکم ځان سره واخستلو. اوس د چی پسې د علم پسې زی. نو علم دا دریمه څلورمه خبره دا شو چې علم چې دا د پسې بخامخه مهنت کوي. کور نه بوځي مدرسې ته بچي سکول ته بچي کالج ته بچي خپل کله به پرېګا دي شهر به پرېګا دي کور به پرېګا دي خو علم حاصلوي نو دي تباره به ته مزل کوي لګاو کا ډیر را کور کې علم نه حاصلېږي. نو فلما بلغا نو کله چې ورشد دواړه مجمع بینهما زید جمع کې د دواړو دریابونو ته نسیا نو هیر کړو دی دواړو هوتهما مې خپل فتخذ سبيله في البحر سربا. نو دغه مې چې دا دی ټوپ کړلو او دیونی ولا خپل لاره په دریاب کې په شان د سورنګ مې ټوپ کو دوی ته پته ونه لګیدا. الان کې دوی ته خو الله ویلیو کنه چې مې چې ټوپ کې نو دیږي کې بدا سړی تاسو ته ملويږي. فلما جاوزا نو هر کله چې دوی مخ کې لاړل قال نو ویل موسی علی السلام لفتاو دی خپل خادم ته آتنا غدانا چې راوړه متا هغه خوراک دوريږي سبي خوراک را تراوړه دا وسوګې شو کنه سفر دن خوراک رخصته ودان سره. لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا بشکا ملاو شو لمتا د دې سفر د وجنا ډیر ستړیواله. فرمایي چې کومځه نه کومځه پرې شي مې ټوپ نه وکړي هغه ځې پرې دوی نه وستړي شي چې مې ټوپ کو نو منزل خورستو پاتې شو دوی مخ کې لاړو نو دوی بستړیم شولو وګیم شولو. نو قال ورته ویلو خادم ارایتا آیا تا ولدل از اوینا الى الصخرتی کله چې مونږه تکیا ویلی وا هغه کانی تا فإني نسيت الحوت نو بشکا هیر شمانا غمه وما انسانیو او هیر نکړو مان دمه الا الشیطان مگر شیطان رنیر کو ان اذکرو چې ما تا ته دریات کړي وې مې خو ما ولیدو چې هغه ټوب کړو واتخذ سبیله فی البحر عجبا او ونی ولا ادمای خپل لار په دریاب کې صفا جبا طریقې سره. قال ذلك ما كنا نبغي. نو موسی علی السلام ورته ویلو چې همدغه ځای لکنه چې مو روان یو دغه مخ کې راغللو. فرتد على اثارهم قصصا نو واپس شول او د ځای په لټونه کړلو. فوجد عبدا من عبادنا بس په دې ځای کې میلاو شو دوی ته یو بندا د ما د بندگانو نه چې د دینه ما حاضر علی السلام وا آتیناه رحمت من عندنا ورکړو مو هغه ته رحمت د خپل طرف نه وعلمناه من لدنا علما او خیلی و متا مو هغه ته خپل طرف نه خاص علم. قال نو ویلو ورته موسی علی السلام اوس دی ویرغلو. بخاری شریف کی تفسیر سره واقعات تاسو پڑھاو کړی دا. موسی علی السلام حاضر علی السلام سره ملو شو. قال له موسی نو موسی علی السلام ورته ویلو هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. آیا زه تلل شم تاسو را یا تاسو را لږ وخت راولې شم دې د پاره چې ته تعلیم را کې ما ته د هغه تعلیم چې تا ته کوم الله در کړی دا. قال اور طویلیو حاضر علیہ السلام انک لن تستطيع معي صبري. ټیک دا خو ته به ما سره صبر ونه کی کنه زه خو واجب کارونه کوم د څه کارونه کوم چې د انسان په عقل کې نه رچی او د الله په حکم می کوم نو ته به ما سره صبر ونه کی. وکيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او ته به څنګه صبر وکي چې زه کوم کارونه کوم پاغه باندې الله تعالی
تا ته علم نه در کړي، تا ته هغه باندې الله پوهه نه در کړی. قال نور تویل موسی علیہ السلام ستجدونی ان شاء الله صابرا، زرد چې تب امو ما ک الله خو خشي صبر کوونکې، ولا عاصی لك امر، او زبد تا هیڅ یو نفر منی نه کوما. قال نور تویلو حاضر علیہ السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذکر. خټیک تا بس ته ما سره وخت روا رچا خودم ردا چې ز کوم کار کوما پاغه کې به ته مانه پختنې نه کوي ترڅو پرې چې ما ته تنوی ویلی چې دا ما د سیویلې وکړلو. نو فانطلقا، نو دواړه روان شول. اوس دواړه روان شول. دی حضرت علیہ السلام ورته ویلو موسی علیہ السلام چې ما نه به ګوره پختنې نه کوي، زه هر څه کوم. نو فانطلقا، دواړه روان شول. حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، کله چې د کینستل په وی کشتۍ کې، نو حضرت علیہ السلام لګیا شولو د کشتۍ سروي کړلا. موسی علیہ السلام خوم د بنی اسرائیل پیغمبر د غور تیایی حضرت علیہ السلام ته قال خرقتها لتغرق اهلها، د کشتۍ د ویلې کو سروي کړلا. ټیک ټاک کشتۍ وا او تاسو سروي کړلا دا ویلې. لقد جئت شيئا امرا، دا خو تا څه جباغو نکار وکړلو، څه ناکاره کار دی وکړلو. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت علیہ السلام ورته ویلو چې تا ته ما نو ویلی چې ته ما سره صبر نشي کولای، او تا ته ما ویلیو چې ما نه به پختنې نه کوي، زه څه کوم ما بس پرېږدوه خلی ګوره ورته. نو قال نو موسی علیہ السلام ورته ویلو لا تواخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امر عسرا، بس ټیک تا بیا به نه کوم پختنې دنه، ما نه خو هیره شوه د خبره، ما باندې سختی مه کوه ډېره. فانطلقا، بیا روان شول دواړه. حتی اذا لقیا غلاما فقتله، دوی روانو په لاره کې ورته یو الک وی رغلو مخته. حضرت علیہ السلام لګیا شو د الک مړ کړو، د اور کې مړ کړو. نو موسی علیہ السلام چې تصبر کوي اوس قال قتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا. نو موسی علیہ السلام ورته ویلو چې تا یو بے ګناه الک مړ کړلو، تا خو څه ناکاره غونې کار وکړلو دا ویلې. قال نو بیا ورته حضرت علیہ السلام ویلو الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تا ته ما نو ویلې چې ته ما سره صبر نشي کولای او ما نه به پختنې نه کوي. قال بیا ورته موسی علیہ السلام ویلو ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، بس ټیک شولا د دوه پختنې ما وکړلې، اوس مو معاف کا. که دریمه پختنه مو وکړه کنه بس ما او ته به جدایی ده، بس ما به ځان سره ملګری ما سره. قد بلغت من لدني عذرا، اوس خو تا ته عذر ما ملاو شو کنه. نو فانطلقا، نو بیا روان شول دواړه. حتی اذا اتیا اهل قريه استطعما اهلها فابوا، تر دې وخته پورې چې دوی رغلل په یو کلی باندې، او کلی ول نه دوی روټي وغختله. چا روټي وغختله؟ موسی علیہ السلام او حضرت علیہ السلام. خو کلی ولا انکار وکړو ان یزیفوهما، د دوی د میلمستینا کلی ولا روټي ور نکړه. اوس څه شو؟ اوس په دې کلی کې یو دیوال ده چې هغه غورځيږي لګیا ده. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، نو دوی رغلو غورځیدون کې دیوال چې هغه جوړ کړو. حضرت علیہ السلام دیوال جوړ کو برابر پورته. موسی علیہ السلام حیران شو چې را کلی ولا مو ته روټیم را نکړه او دې لګیا دا ورته دیوالونه جوړي. نو موسی علیہ السلام نه صبر ونه شو. قال او تویلیو موسی علیہ السلام لو شئت لاتخذت علیه اجرا، تا خو دیوال جوړولو خو د دې مزدوری خو به خستی ور نه کنه، مو ته روټی را نکړه او ته مف دیوالونه جوړوي. نو بیا ته حضرت علیہ السلام ویلو چې باس درې پختنې د وکړه بس. قال هذا فراق بيني وبينك، بس دغه د ما او د تا په منځ کې د جدایی وخت، بس ته ما سنور وخت نشي تیروي. خو دومره دا اے موسی زه اوستا ته خیم چې دا درې کارونه ما ویلي وکړو. کوم درې کارونه کړیو؟ ټول اول کار دا کړو چې کشته سروي کړیو. دویم کار دا کړو چې اور کې الک ور د مخې تراغلو هغه مړ کړو. دریم کار دا وکړو چې دیواله ودرولو مزدوری وانه خستله.
حالان کې د کلی ولا دوی ته د روټۍ نه انکارم کړو. اوس ته حضرت علی السلام تفصیل بیانوي چې دا مویلې کړیو. او په دې واقعي کې موږ د پاره ډېر غټ سبق ته سوچ ور باندې کوا. زه به ورسته یایم تاسو ته چې موږ د پاره څه سبق ته خو تاسو خپل علم او خپل عقل لګ استعمال کو چې په دې کې موږ ته الله څه شي خي. دومره لوی سبق موږ ته خي دي کیسه کې کداغه سبق مزدا کړلو کنه نو په یو غم باندې به مو خپانه شو تر دې مرګ باندې به نه خپکیو. په یو نقصان باندې به مزونه خپانه شي. په یوې تبعی باندې به د مزړه خپانه شي زړه به اطمینان ملاوي. کپدې کیسه باندې پوښ دوره لوی سبق ته مو د پاره. اوس ته حضرت علی السلام فرمایي امس خاصونبئک بتاویل ما لم تستطع علیه صبر. خازوس کی تا خبروم په تاویل یا په معنی د هغه کارونو چې تا ور باندې صبر و نه کړلو. اما السفینه فکانت لمساکین. هغه کشتی چې وا نو دا د یو څو غریبان وا یعملون فی البحر چې هغه مزدوری کوله په دریاب کې. فاردت ان عیبها وکان وراءهم ملک. نو ما پاغه کې عیب ولګولو هغه مداغی کړه ویلې مداغی کړه ځکه مداغی کا چې مخکې یو بادشاہ او ظالم بادشاہ یاخذ کل سفینه غصبا. هغه به هر چانه کشتی خستلې هر چانه به کشتی په زور خستلا. نو ما د کشتی ورته داغی کړه نو چې دا داغی شولا نو بادشاہ د کشتی وانه خستلا. بادشاہ د کشتی بچ ولا بادشاہ نه ځکه چې دا یو څو مزدورانو دو مزدوری کوله نو ما خیال لاو چې د کشتی دو تپاتې شي ځکه مدا ورته داغی کړله. نو د دې مطلب سره د دې مطلب دا ده که یو واقعیا وشي یو گاډه دا مثلا ما سره گاډه دا لیاره کې داغی شو چې سره ولګیدو په دې مخه پکېګا ځکه چې کدا دیځه کې نه وې لګیدلې مخ کې لوی نقصان بلکې دلو. په کور کې وا واقعیا وشول نقصان وشولو په دې مخه پکېګا ځکه چې دینه غټ نقصان بلکې دنیا وو خدا وړه نقصان سره الله ته بچ کړي. وړو کې نقصان کېشتي ته ورسولو غټ نقصان نه د غریبان خلک دا بچ شولو بادشاہونه کېشتي ونه خستله. نو دې د وجنه چې کله داسي واقعیا وشي نو پاغي باندې ان لله و انا الیه راجعون یا او صبر کوا ځکه چې غټي واقعینه الله بچ کړي دا غټي واقعینه دې بچ کړي. نو چې څه کوي الله یې کوي او پاغه الله پاغه کې بهتري وي. د چې هر یو کار چې د نقصان ولا وشي کنه پاغه کې خامخه خیر پروت وي. نو په دې کې شته په دغاولو کې د غریبانو د پاره یو خیر پروت و دا یو خیر چې بادشاہونه د کشتی بخستی وای کنه بیا. نو ځکه د کشتی بچ شو دا یو خبره شو. دویمه تراشه اوس و اما الغلام اكم چې هغه وړ کېو الکو فکان ابواه مؤمنین فخشینا يرهقهما طغیانا وکفرا. نو د دې مور پلار چې دا ډیر مؤمنانو ډیر نیکان مؤمنانو خدا الک چې دا مو یریدو دې خبره نه چې دا لوی شي دا به سرکشوي دا مشوم چې لوی شي دا به سرکشوي او دا به کفر په لارې روانيږي. نو الله رب العزت دغه مشوم د ما په ذریعہ باندې مړ کړو چې مور او پلار ته مصیبت جوړ نشي سبا. څومره لوی سبق ته مو د پاره یعنی یو مشوم چې مړ شي په کور کې دا مې چې دا مړ شو دا خو نه شو دا و شو دا الله پاک په دې کې یو لوی حکمت اچولې. نو دا مشوم ما ځکه مړ کړو حضرت علی السلام ورته ویلو چې دا مشوم نه یو سرکشا یو باغی او کفر طرف ته دا روانو او د دې مور او پلار دې نیکانو. نو الله تعالی د دې مور او پلار د خاطره دغه سرکشه بچي ورته په مشموالي کې مړ کو چې سبا د مور او پلار د لپاره مصیبت نه وي. خو چې کله مور او پلار صبر وکړلو نو فرمایي چې کله صبر وکړو نو د دې په خاندان کې ډېر نیکان او پیغمبران به پیدا شول چې صبر کوي نو الله پاک دې بدلم ورکوي بیا. نو دا دویم جواب شو. نو الله فرمایي اوس کې نو فاردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زکاتا واقرب رحما. نو مونږه اراده وکړه چې بدل کو دی مور پلار د پاره بدل کو خیر د دینه لوی خیر بدل کو
په پاکی سره او نږدې بوي په صله رحمی سره، یعنی داسې اولاد به دې تویر کو چې هغه کې به خپل ولی هم وي، هغه به نیک وي، هغه به پاک وي، خو دغه ماشوم کدا لوی شوی دا به بدمعاش وي. بیا دا مور او پلار د پاره مصیبت او دام یو حقیقت تا چې مور او پلار د پاره نافرمانه اولاد نه زیات مصیبت بل نشته په دې دنیا کې. نافرمانه اولاد، بدمعاش اولاد، بدکردار اولاد دا یو لوی مصیبت ته د دې دنیا. نو دغه الک مونږه ځکه مړ کړو. اوس راشه مخ دریمه خبره، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. اغه دیوال چې مونږ ودرولو اغه دې د پاره چې دغه دیوال چې وو دا د دوه یتیمانو کور وو، دا د دوه یتیمانو کور دیوالو، او د دې یتیمانو پلار چې وو مړ شوی وو، هغه نیک سړی وو، پلار یې نیک وو، او دی دیوال لاندې هغه د خپلو بچو د پاره خزانه پټه کړې وه. نو که د دیوال راغورځېدلی وی نو دا خزانه به دوی نه بل چا اخیستې وی. نو ځکه ما دا دیوال ودرولو چې د یتیمانو ته د خزانه محفوظه پاتې شي، دې دپاره م دا دیوال ودرولی و. اوس ګوره نو دا دیوال یې ویلې ودرولو چې دې لاندې خزانه ده، او خزانه د دوو یتیمانو ده، پلار یې مړ ده. نو پلار یې چونکې نیک و نو د هغه د نیکي د وجې نه الله تعالی په بچیو باندې رحم وکړو، د خزانه یې ورته محفوظه کړله. نو په دې کې موږ دپاره سبق دا ده چې که مور او پلار نیکان وي نو بچو باندې به الله رحم کوي، په دې دنیا کې به الله بچ کوي هغه بچي. اخرت خو بیا الله خبر ده چې اخرت کې به څه وي، خو مور او پلار نیکی سره فایده رسیږي ماشومانو ته، بچو ته هم فایده رسیږي. نو فرمایو تفاراد ربک یبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. نو مونږه اراده وکړه رب دیتا چې ورسیږي دغه دواړه ځواني ته. نو چې کله ځوانان شي نو دوی به راوبسي د خزانه رحمتا من ربک، دا کار د رحمتو د تا د رب طرف نه. اوس ورته حضرت علیہ السلام څه یي؟ حضرت علیہ السلام اخر کې ورته یي وما فعلته عن امری، نه دا کار د ما په خپل اختیار سره، دا کار ما په خپل اختیار سره دا کارونه ګوره نه دی کړی. اے موسی که اوړ کې ما مړ کړی دا نو الله رته ویلی دي، که کشتۍ ما دغې کړله نو الله رته ویلی دي، که دیوال ما ودرولو نو الله رته ویلی دي. زه څه خبر وم؟ زه خو دینه نه وم خبر چې مخکې ظالم بادشاه دغه به د کشتۍ خلي. زه خو دینه نه وم خبر چې دغه الک ته دا به وروسته بدمعاش وي. زه خو دینه نه وم خبر چې د دیوال لاندې خزانه ده. خدا خو ما ته الله پاک دا یلو، الله رته یلو چې داسې وکړه داسې وکړه، نو ما همغه شان دې کړي دي. نو ذالک تعویل ما لم تستطیع علیه صبر، دا هغه خبرې وي چې تا ور باندې صبر ونه کړلو. نو په دې ټولې واقعې باندې خو تاسو پوه شو که نه؟ ما درته خلاصام بیان کا او موږ دپاره کوم سبق تغام ورته بیان. اخره کیسه د ذوالقرنین ده. ويسألونك عن ذي القرنين، اذا خلق تپوس کوي تا نه د ذوالقرنین په باره کې. نو قلت تویا په جواب کې سأتلو علیکم منکو ذکرا، زرد چې زه به بیان کوم د ذوالقرنین په باره کې ذکرا، هغه کیسه د هغه ذکر مطلب دسې کیسه به بیان کوم چې تاسو ته پکې نصیحت هم پروت ده. نو ذوالقرنین څوک؟ دا یو بادشاه و. ابراهیم علیہ السلام نه بعد په زمانه کې فرمایي چې دا تیر شوی او په دنیا کې څلورو کسانو داسې بدشي کړی ده چې هغوی په ټولې دنیا بدشي کړی ده، چې هغه کې دوه مسلمانان وو، هغه کې یو سلیمان علیہ السلام او یو ذوالقرنین وو، دوه پکې کافران وو چې یو بخت نصر او یو نمرود وو. دې څلورو کسانو په ټولې دنیا بدشي کړی ده. نو فرمایي د ذوالقرنین دا یو داسې بادشاه و چې دا نیک بادشاه و، دی به دعوت چلولو، بیا به جهاد کولو، بیا به د خلکو دپاره رهفایي او د خدمت کارونه هم کول. نو ویسألونک عن ذی القرنین، دا خلک تپوس کوي تا نه ذوالقرنین په باره کې. نو ته ورته وایې ای پیغمبر دا چې زر ده چې زه به بیان کوم تاسو ته د ذوالقرنین په باره کې حالت
انا مکننا له فی الارض بشک مونږه طاقت ور کړو حکومت مور کړو ذوالقرنین تا پزمکه کې واتیناه من کل شیء سببا ور کړیو مونږه هغه تا د حکومت د پاره هر قسم سامان یا هر قسم علم فاتبع سببا نوروان شو ذوالقرنین مغرب طرف تا پی ویلار باندې حتی ترغی پوری اذا بلغا مغرب الشمس چې دی ورسیدلو هغه ځای ته چې کوم ځای کې ډوبیږي نور یعنی بالکل د دنیا هغه بل سر ته ورسیدو وجدها تغرب فی عین نو بیا اومندل نور چې ډوبیږي دا په وی چینه کې حمیاتن چې دا د تورو خټ هوا ووجد عندها قوما او پاغذ کی یو قوم ورته ملاو شولو د ذوالقرنین ته هغه مغرب اکثر ته یو قوم ملاو شو نو قلنا نو ویلو مونږه یا ذوالقرنین چې ای ذوالقرنین یعنی مونږه د دې ذوالقرنین په زړه کې واچول دا خبره ایمان تعذبا و ایمان تتخذ فیهم حسنا کته عذاب ور کوي دوی ته یعنی کته سزا ور کوي دوی ته یا کته اومندل په دوی کې څه ښه طریقہ دعوت د پاره لاړو کنه نو قوم ته دعوت ورکو قال نو ویلی ذوالقرنین اما من ظلم فسوف نعذبه نو چا چې ظلم وکړلو یعنی چا چې د ما خبره اونه منلا د الله خبره اونه منلا نو مو به سزا ورکو هغه ته ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا او بیا به دا کس واپس شیخ خپل رب ته قیامت پورې جی نو الله بوته به سزا ورکی سخت سزا و اما من امن وعمل صالحا او چا چې ایمان راوړلو او نیک عمل وکړلو فله جزاء عن الحسنى نو هغه د پاره نیک بدلا دا وسنقول له من امرنا يسرا او زرد چې مو ویو هغه ته د خپل کار نه اسانواله ثم اتبع سببا بیا روان شولو مشرق طرف ته هغه مغرب پورې ورسېدو لیاره کې دعوت کولو تبلیغی کولو جهاد کولو دا ټول کارونه کول اوس روان شو مشرق طرف ته سي حتی ترغی پر ایزا بلغا مطلع الشمس کله چې ورشدو زیدر خطلو دنور تا وجدها تطلو علی قوم نو بیا اومندلو په دیجه کې یو داسې قوم چې راخیږي هغه باندې نور لم نجعل لهم من دونها سترا چې نو جوړ کړی مونږه هغه د پاره لاندې د نور نه ایز پردا نه وا کذالک هم دارنګي حالت و دا غوي وقد حتنا بما لديه خبره او هتا کړیو مونږه پاغه سباندي چې و هغه سره په لحاظ د خبر یعنی په لحاظ د علم ثم اتبع سبب نو اغزي تا ورسېدو بیا مشرق پورې دا تبلیغ دعوت او جهاد او خلکو خدمت کرونا ثم اتبع سبب بیا روان شولو شمال طرف ته غرونو طرف ته روان شو حتی ترغی پوری اذا بلغا بین السدین چې ورشدو د دوو غرونو منستا وجدا من دونهما قوما په دیجه کې یو قوم دي ته ملاو شو لا یکادون یفقهون قولا خو قوم ول خلق د ذوالقرنین په خبرو نه پویدو ذوالقرنین په خبرو نه پویدو او نه ذوالقرنین دغه قوم ول په خبرو پویدو نو قوم ول راغلو ذوالقرنین د فریاد کولو نو قال ویلیو اغو یا ذوالقرنین ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بشکد یاجوج و ماجوج سدی دا خو فساد کوي پزما کې فهل نجعل لك خرجا نو آیا مقرر کو مونږه تا د پاره خرجن څه ټیکس یعنی مو بتا ته خرچا درکو ای ذوالقرنین ای بادشاہ الا پدی کار باندې انت جعل بیننا و بینهم سدا چې ته جوړ کا دمو او د دې یاجوج ماجوج په منځ کې یو بند یعنی دا یاجوج ماجوج د سیدی چې دا رسید مو کورونو کې فساد کوي جنجال کوي مو تنګوي ته دا یاجوج ماجوج بند کا مو بتا ته خرچا دیر کو نو قال او طویل ذوالقرنین ما مکنی څه اختیار نه درکړې ما ته فيه باغی کې ربي رب دما خیر ما مکننی فيه ربي خیر اغه اختیار چې ما ته درکړې د رب دما فاعیننی خیر اغه ډیر خدا نو فاعیننی بقوه تاسو ما سره مدد وکي افرادی مدد افرادی طاقت ما ته کسان را کو ما ته نور مال ما سشتا ما ته الله ډیر مال درکړی ما ته سړی را کو
اجعل بینکم وبینهم ردما چې زه جوړ کما د تاسو د دوی په منځ کې یو دیوال آتونی زبر الحدید راوړي ماته تختې د اوسپنې حتی اذا ساوا بین الصدفین تر دې پورې چې کله هغه برابر کړلو په منځ د دواړو غرونو کې قال نو ویلو ذوالقرنین نو اول څه وشو اول د اوسپنې تختې را جمع کړې اوس دا ګوره هغه وخت په هغه وخت دومره ساينس ترقی کړی و اوسپنې تختې را ګرد کړلې نو بیا ته ذوالقرنین ویلو قال انفخوا او بیا اوه پک بیا ویلو ذوالقرنین چې پوکې پکې اوه د اور یعنی اور بل کوي حتی تر هغه پورې اذا جعله نارن څه جوړ کړل هغه د اوسپنې دیوال په شان د اور قال نو ویلو ذوالقرنین آتونی چې راوړې ماته افرغ علیه قطرا چې زه واړم په دې باندې ولې کړي شوي تنبا فمستطاعوا نو طاقت نشو لرلې د یاجوج و ماجوج ان یظهروا چې دوی راوخی چې په دې دیوال باندې ومستطاعوا له نقبا او نه طاقت لرلې شو هغه پاغه کې د سروي کولو دومره لوی طاقت الله کړو اوس په نه جمع کې هغه باندې ولې کړي شوي تنبا واچول بیا مضبوط دیوال وکړو نو قال وی دی ذوالقرنین اوس دا اصل خبره مو د لپاره سبق په دې ځای کې دا چې ذوالقرنین بادشاہ دا نه وکړلو چې خپل نامې تختې ور باندې ولګولا چې دا کار ذوالقرنین کړی دا نه ذوالقرنین ویلو قال هذا رحمت من ربي ویلی ذوالقرنین چې دا رحمت ته د ما رب طرفنا دا څه وکړو دا د ما الله وکړو ما پکې هیڅ کمال نشته او د مونږه واړه واړه منبران بوي چې معمولی کار نه وی کړي به ور باندې خپل نامې تختې لګولې نو فیضا جا وعد ربی جعله دکا نو هر کله چراغ له وعده د رب دما نو کی به دغه دیوال زری زری وکانه وعد ربی حقا او وعده د ما د رب چې د دار اختنی دا وترکنا بعدهم یومئذ او پری بوګدو مونږه ځنی دا غوینا په دغه ورېږي یموجو یاجوج و ماجوج مرادی چې د سمندر په شان دي چاپو کې د سمندر د چاپو په شان دي ننوزي فی بعضن په ځن نور کې ونفخ فی سور او پکې بوویل شي په شپلې کې فجمعناهم جمع نورجو کومګه اغوی لرا ټول وارزنا جهنم او مخې ته براول مونږه دوزخ یوم ایزن په دغه ورځ للکافرین کافرانو د پاره ارزا په پیش کولو سره یا په مخکې کولو سره الذين اغه کافران كانت اعينهم في غطاء چې سترګې داوی په پردي کې دي ان ذکر د ما د ذکر نه وکانو لا يستطيعون سمع او غوي چي دي طاقت بین لرلو د اوریدلو افحسب الذين كفروا اينو ګمان کوي هغه کسان چې کفر کړي دا ايتخذوا عبادي چې جوړ کی هغه بندگا د ما من دوني سوا د مان اولیاء دوستان ان اعتدنا جهنم للکافرین نزلا بشک تیر کړه د مونږه دوزخ د پاره د کافرانو د ملمستی د پاره قل تو پیغمبر هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا آیا مونږه خبر کو تاسو په هغه عمل سره چې ډیر نقصان ولدا الذين دا هغه خلق دي ول سعيهم فی الحیات الدنیا یا هغه خلق چې هغه ډیر نقصان کې پراته دي نو هغه څوک دي خلق چې بیلاری وی هغه چې گمراه دا هغه کوششونه دا هغه په ژوند د دنیا کې وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دا هغه دا ګمان دا چې بشک هغه ډیر ټیک کار کوي دا هغه خلق دي چې په دنیا کې ټیک کار کوي د خپل ګمان مطابق خو الله فرمایي د هر چیز ضایع دي د دوه قسمه خلق دي یو هغه سړی چې کافر ده که هر څومره ښه کارو کی خو الله پرېز دا ضایع ده دویم دا هغه مسلمان دا چې نیت خراب ده خلکو خیالو د پاره ښه کارونه کوي نو دی هم د الله پرېز باندې هیڅ اجر نشته ده اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا هغه کسان دي چې انکار وکړلو د آیاتونو در رب خپلنا ولقائه او د ملاقات در رب خپلنا فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نزياشل عملنا داغوي فلا نقيم لهم نو قائم بنکو مونگا
اغوی ته یوم القیامت قیامت پورې جی وزنا څه وزن ذالک جزاؤهم جهنم بما كفروا دا بدلا د دوی جهنم دا په سبب د کفر د دوی واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا او ونیول دوی آیتونه دما او پیغمبران دما پټو کو سرا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بشک هغه کسان چې مؤمنان دي او نیک عمل کوي وی باغوی د پارا باغونه د جنت باغونه د فردوس یا جنت د فردوس د پور کوم نزلا په مل مستی سرا خالدین فیها مشابوی دوی پاغه کې لا یبغون عنها حولا نبغواړي هغه دروازه کولو پرې کړی خالدین فیها مشابوی پاغه کې لا یبغونا نبغواړي هغه یان حد اغه ناحي ولا وتل بل زیتا جنتیان به جنت نه وتل نه غواړي بل طرف ته قلت ورتویا پیغمبر لو کان البحر کچریشی دریاب میداد سای لکلمات ربی د پاره د خبرو د لیکلو د رب دما یعنی د پاره د لیکلو د نعمتونو او صفاتو د رب دما لنفذ البر لنفذ البحر نو خامخ ختم بشي دریاب قبل ان تنفذ کلمات ربی مخکې د نعمتونو د رب دمانه د دریابونه به ختم شي خدا الله نعمتونه لیکل دا به ختم نشي ولو جینا بمثله مددا اگر کراوډو مونږه په مثل د دریاب نور دریابونه نو قلت ورتویا پیغمبر انما انا بشر مثلکم بشکز انسان ما پشان د تاسو یوحى الیا چې وਹੀ کیږي ماتا انما الہکم الہ واحد چې بشکا معبود د تاسو هغه یو معبود دا فمن کان یرجو لقاء ربه نو څوک سوي امیدوار د ملاقات در رب خپل فلیعمل عملا صالحا نو غاز نیک عمل وکي یعنی که څوک دا غواړي چې خپل رب سملاو شم او ما باندې رحم وکي نو د نیک عمل وکي ولا یشرک بعبادت ربه احد او نه د شریک وي په عبادت در رب خپل سره هیڅوک الله تعالی د پدې سبق باندې مت پویا الله د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا له تخفل رحم وکي تخفل کرم وکي یا له ټول بیمارانو ته شفا ورکړي یا له خلا چا په لړ کې څه قسم تشریح